अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनावालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول باروغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي دوستانو نی ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو سورز مخ کې چې ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخ ترغلی د 400 سره تعلق لرونکو د سلورو کالو معصومه مریم بیبي چې خپل پلار ظالم ډیر په بيدردۍ سره زبکړی و یعنی پچاړی الکړی و دوستانو داغینه بعد مختلف قسمه خبره مخ ترغ خداغینه بعد بیا په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه خبرونه چلیږي چې څوک سوي او څوک سو خود دینه بعد دغه د مریم بیبي مور سوي چې آیا زمال چکم لور و مریم بیبي دا پلار ولی قتل کړه دوستانو مکمل حقیقت ترته په دې ویډیو کې ښکارا کوم زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر دوستانو ویډیو کتونه مخکې کتا سو زموږ په دې چینل کې نوی وي نو زموږ د چینل مخ در سره ضرور سبسکرایب زکه چې زموږ کومه نوی ویډیو رځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره درس او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو د کوم واقعیا چې شوی و چې مریم بیبي خپل پلار ظالم قتل کړي و ذبح کړي و دا غینه بعد هغه بیا پولیس ته هم ځان ورکو او دا خبره کړي و چې او ما قتل کړي ده دوستانو دا غینه بعد هغه د خزي یعنی د مریم بیبي مور انټرویو او هغه دا خبره کوله چې د خاون ظالم به ما ته هم دمکې راکولي چې ته د خلکو سره غلط کارونه کوي او دا خبره ما ته کوله چې تا به زولم او تا به مانه هیڅ تپوس ونه کی او مختلف قسمه مال دمکې راکولي او د خپل لوري په دی وجه باندې قتل کړه چې دا زمانه نه بلکې دا د بل چا نشوي دا نو د دې په وجه باندې د خپل لور چې کوم مریم بیبي وا دا خپل پلار ظالم قتل کړه او د مریم بیبي مور دا خبره کوله چې زما خاون ته دی د سزای موت ورکړل شي ځکه چې د دین زه هم تنګم او اوس د دې نور وخت نشم تیرولې ځکه چې زما د ګل په شانتي ماشومه لوري قتل کړه دوستانو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریا